ګرشک د هلمند یو له امن ولسوالیو څخه ده چې په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ پکښې راغلی دی. نن په دې ولسوالۍ کې 1 کیلومتر سړک په لومړي ځل د ښاروالۍ په خپل ماشینرۍ او بودیجې ګټې اخیستنې ته وړاندې سو. د همدې ولسوالۍ ښاروال سردار ولي بارکزی وایي یاد سړک په خپلو امکاناتو او بودیجې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ کړی دی چې په وینا د دې وروسته به ګڼ نور سړکونه په خپلو ماشینرۍ جوړ او شهریان به ترې برخمن کړي. نوموړی سړک د اول ځل لپاره د ګرشک ښاروالۍ خپل په امکاناتو خپل په ماشینرۍ باندې جوړ کړی دی چې تر ماشینرۍ و تر هر څه پورې دا 1 کیلومتر اوږدوالی لري، 9 متره بر لري. تر موادو، خام موادو، پخو موادو او د ماشینرۍ او د سړکسازۍ ماشینرۍ پورې چې هغه مو علیحده خریداري کړې د ګرشک ښاروالۍ دپاره دا په 14 میلیونه افغانۍ ښاروالۍ ته تمام شوی د ماشینرۍ پورې. په داسې حال کې یوه ولسوالۍ په خپل ماشینرۍ او بودیجې سړک جوړوي چې تر دې وړاندې د هلمند بلې ولسوالۍ نه دی جوړ کړی. خو د دې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ دومره امکانات لري تر څو بیا رغونې ته کار وکړي. دوی وایي د دې سړک په جوړښت سره د تګ راتګ لاره سمه سوې او پکې اسانتیاوې رامنځته سوي دي. او ډېر مشکلات یې د خلکو راپه کړي دي. اول مشکلات دا و چې د یو چا چرۍ، د یو چا اوبه، د یو چا لار، د یو چا سرای ته یو موټر، یو دغه حتی یوه رخشه هم نشوه ورتلی. او ډېر سهولتونه راویستلي دي او ډېر په مفاد باندې د دې عامو خلکو ډېر تمام شوی دي. ګرشک کې د ګرشک ښاروالۍ ریاست لخوا څخه په تېرو 18 کلونو کې ډېر کار شوی وای، خو د بده مرغه د هماغه وخت ښاروالۍ دومره کار نه و کړی. خو اوس چې کوم کارونه روان دي بهتر کارونه دي او د خلکو دپاره د سهولت د راوستلو کارونه دي. ګرشک ولسوالۍ کې داسې مهال د 1 کیلومتر په اوږدوالي سره سړک ګټې اخیستنې ته وړاندې سو چې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر نور سړکونه د ړنګېدو سره مخ دي.